السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو بلال وطنزار د یو بل پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. همیشه د خندا خبرې اورئ، همیشه د خندا خبرې کوئ. زمونږ د پښتون معاشرې د پښتون وطن کینګ اف کامیډي اسماعیل شاهد صاحب همیشه یې مونږه خندولي او د خندا خبرې راته کړي دي. نن مې د هغه د یو وړوکی شان کلیپ د خندا راوړی دی. راځئ چې مونږ ټول یې وګورو، د دې کلیپ نه خوندونه مزې واخلئ. او خورانه پتلون نه پریوزي کنه بیبي پرتوغا خبراله یو راکړه چې دا پتلون پې وتړم میخه دولم بوله مله ټول عمر خیده مې چې لرې کو بیبي په ایمان داسې پلک وایي که نه داسې لکه د څوارلسمې سپوږمۍ خو بیبي یو خبره ته وکړه که سوټه موټه یې وکړه که نه زه ذمهوار نه یم او دا پابندي خو پې زه نه شم لګولی که نه لوی شي بچی ورکه چې یو پیاله چای دله پخه کوم خدای دې وبخه له چا نه له پخې که چې یاره یو خبره به ته وکړم دا خلک خبره کوي که نه چې مور په بچو ډېر زیات خفه کېږي. یو هم پلار دی چې په ایمان دا څنګه پلار دی دا چا سره مړې تا واده کولو نو سړی خو لږ وتلي چې دا دوه نیم چیرې دی او که شپاړس نیم چیرې دی او که چټاکی دی خو دی راستي د راته هم نه دی پلار هم نه دی سم بمبیری ده وایي بچی ما نه خو هېر شوي چیني ختمه شوې ده نو بس په ګوړه کې پخه که نه په ایمان د ګوړې چای د ټولو نه ښي د ګوړې چای ولې پلار اوس کیه د ګوړې د نرخ نه خبرې بس خو تپا خبره کو کله چې به چای دله نه پخومه څه ماشوم خو نه یم چې نه پوهېږو نه بچی چای به دله خامخا پخومه داسې وچې شونډې خو دې نه شم پرېغوستی واده دا پیسې او لاړ شه او اټۍ یې چیني راوړه ښه یاره بیبي بس معافم که که نه میخه ملام بوله ستړي ستومانه شو اوس به چینو پسې زه بازار ته ځمه بس پرېږده به چې میخه را دننه کړم بس ویله چې یو ګیلاس پای ته راله دغه که به زه پای به وڅکمه بچی اوس په دې پلار هم راشي ګیاله پټي ته تللی دی هغه هم یو پیالې چای اوس کي یو خو په ایمانه ته د میر غضب د لاسه تنګ شو راکه به سر څه کې را سره شریک دی هر څه کې سایکل څه کې د جاز ولاړ دی یا بچی یا ده به تللی دی که نه اوس په دې پلار راشي او کارېږي به خدایا زه اوس پلار ته څه جواب ورکومه هلکه پکپکونه او منظوره الکلو دی که ما سره څوک دی چې بوځمه
ما مهره چې بیا دې پیپ کې بوزم پورتنه ثاني ته مخکې شه دا قدرمنو نننۍ زمونږ ویډیو ډېر مزناکه ډېر د خندا کلیپ که چېرې ستاسو دغه ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ که چېرې تاسو مونږ په یوټیوب باندې ګورئ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او مونږ له راکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو لپاره والسلام